I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. سلام ملګرو. مهاتما ګاندي خو حتما پیژنئ. د هغه کارنامې، مبارزې او لاسته راوړنې خو به مو اورېدلې وي. خو نن غواړم چې تاسو ته د هغه له سیاسي ډګره جلا په ټولنیزه برخه کې د هغه غوره ویناوې او پندونه ووایم چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خلک تر اغېزې لاندې راوستلي او په ژوندونو کې غټ او ستر توپیر رامنځته کړی. هیله ده چې ویډیو تر آخره وګورئ او پوره دقت ورته وکړئ. حتما په وجود کې به مو ستر توپیر احساس کړئ. له موږ سره اوسئ. یو، د یوه خرد عمل کولو ارزښت له خروارو واز او نصیحت کولو نه ډېر دی. دا زموږ د عمل کولو کیفیت ده چې ارزښت لري، نه د هغه اندازه. دویم، د ژوند کولو کیفیت د هغه د سرعت څخه ډېر مهم ده. باید چې انسانان ښه ژوند وکړي تر دې چې صرف د هغه چټکتیا او تېرېدو ته خوشحاله وي. درې، د ښادۍ او خوشحالۍ حس وکړئ تر څو سالمه عقل او فکر ولرئ. که زما په ژوند کې خوش طبعي نه وای نو ما به ډېر مخکې ځان مرګی کړی و. څلورم، هر کله په سمه لار ځئ که څه هم څوک مو نه څاري. ستاسو کار مهمه ده، نه د هغه نتیجه. هر کله ښه اوسئ که څه هم ستاسو د کار نتیجه ستاسو په وخت کې نه معلومه کیږي. پنځم، ځمکه د هر انسان د بسنې په کچه هغه ته هر څه ورکوي، خو د هغه حرص نشي پوره کولی. شپږم، دعا یوازې غوښتل نه دي، مګر د روح یو ضرورت او اشتیاق دی. دعا خدای ته خپل د کمزورۍ مخته کول دي. عاجزه خوله له عاجزه او خالي زړه څخه په مراتبو ښه ده. اووم، دعا د روح خواړه دي. لکه څنګه چې د انسان جسم بې له تنفس، خواړو او وینې جریان ژوند نشي کولی، روح هم بې له دعا ژوندی نشي اوسېدلی. اتم، هیڅکله په انسانیت مه بې باوره کیږئ. په یوه څو څاڅکو سیند نه مردارېږي. که خلک تاسو سره بد کوي دا په دې معنا نه ده چې تاسو هم له هغوی سره بدي وکړئ. نهم، رښتیا او مینه هر کله ګټونکي دي. ظلم هیڅکله پایښت نه مومي. هیڅکله رښتیا د خلکو له منظره نشي لرې کېدی. لسم، پرېږدئ چې اندېښنې وتښتي. هغوی ته چې لږ څه هم پر خدای ایمان لري ډېر د شرم ځای ده چې اندېښنه او تشویش وکړي. یولسم، هغه تغییر په ځان کې راولئ چې غواړئ په نړۍ کې یې ووینئ. خپلو افکارو ته بدلون ورکړئ تر څو نړۍ بدلون ومومي. دولسم، کوم چېرته چې مینه وي هلته سکون او سوله وي. زه هیڅکله چاته سر نه ټیټوم، که هغه زما د سر په بیه هم وي، خو هیڅکله چا سره خشونت هم نشم کولی. زه یو سرتیری یم، د سولې سرتیری. دیارلسم، هره ورځ تاسې خپل راتلونکي ته چمتووالی نیسئ. راتلونکی ستاسې د نن ورځې د زیار پایله ده. څوارلسم، هره ورځ داسې ژوند وکړئ لکه سبا ته مړه کیږئ او داسې زده کړه وکړئ لکه تر ابده ژوندي یاستئ. هره شپه چې ویده کېږم مړ کېږم او هر سهار چې پاڅېږم یو ځل بیا نړۍ ته راځم. پنځلسم، نور خلک بخښل ضعف نه بلکې قوت دی. ضعیفه خلک بخښنه نشي کولی. بخښل د قوي خلکو خصلت دی. شپاړسم، مینه تر ټولو قوي قوه ده. چیرې چې مینه وي ژوند وي. خلک د مینې په وسله مات کړئ. ولسم، بې د تاسو له اجازې تاسو ته
څوک زیان نشي رسولای. بردګي او غلامیت عقلي حالتونه دي. ستاسو وجود به ټوټې ټوټې شي خو فکر مو له منځه نه ځي. اتلسم: د مینې په اساس قوت زر چنده د ویرې په اساس له قدرت څخه ښه دی. رهبریت د خلکو ترڅنګ د اوسېدلو په معنا ده. 19: هیڅکله ځان سره خیانت او دوکه مه کوئ. نورو ته له خپل عقیده او ایمان څخه نه ویل ښه دي، مګر ښه ویل چې نور خوشحاله کړئ ځان سره خیانت دی. 20: څنګه چې فکر کوئ هغسې به یاستئ. انسان د خپلو افکارو محصول دی. څنګه چې فکر کوي هغسې به وي. 21: ښځې د ټولنې ضعیفه قشر نه ده. دا ډیره بې عدالتي ده چې یو بل انسان ضعیفه او دویم قشر وګڼل شي. 22: خپلې نړۍ سره داسې چلند وکړئ لکه چې غواړئ یې له تاسو سره وشي. او پایله کې 23: ستاسو صحت ستاسو شتمني ده.